د ننګرهار مومندرې ولسوالۍ کې د ادیبانو او فرهنګ پالو لخوا د پښتو ژبې لیکوال او شاعر معشوق الله باسولی ولمانځل شو. د مومندرې ولسوالۍ ادیبانو له لوري دا ځل د خپلو فعالیتونو په لړ کې د مومندرې ولسوالۍ تکړه شاعر، لیکوال او ځیرک شخصیت استاد معشوق الله باسولی په خپلو تیرو او د پښتو ادب لپاره پنځونو له امله د یوې غونډې په ترڅ کې ولمانځل. دغه غونډه چې د جمعې په ورځ ماسپښین 3:30 بجې پیل شوه، پکې ګڼو لیکوالانو د استاد معشوق الله باسولی په تړاو مقالې او مدحې ولوستلې. یو شمېر لیکوالو د استاد ادبي او مسلکي ژوند ته کتنه کړې وه چې د کمال او هنر ډک انسان یې ګڼلی و. د استاد باسولی نږدې ملګرو او شاګردانو وویل چې نوموړی تر 80 روزمره مسلکونه او کسبونه په یاد لري. د مومندرې ولسوالۍ اوسیدونکي او د هیواد په کچه نوموتی لیکوال او شاعر مراد لایق دغسې لمانځغونډې د لیکوالو او شاعرانو لپاره ښه یادې کړې او ویل زه خو فلحال دغه مشاعرې ته یا دغسې غونډو ته په ښه نظر ګورم او دا باید جاري وساتل شي. د زموږ په سیمه کې ډېرې ښې ښایستې شته، ښه لیکوالان شته، باید په هغه ټولو د هغه ټولو لمانځغونډه وشي. او د استاد په اړه به دومره ووایم چې دغه یوه غونډه د استاد هغه فکر و فن دا نشي احاطه کولی. باید چې د استاد په اړه هر کال په یوه معلومه نیټه باندې د استاد د لمانځغونډه ادا شي چې هغې کې د استاد په څومره فعالیتونه چې دي، قلمي فعالیتونه دي، ادبي فعالیتونه دي، هغه ټولو باندې رڼا واچول شي. د غونډې تنظیمونکي او د مومندرې ولسوالۍ د فرهنګي ټولنې مشر رفیع الله انتظار د ورته نورو لمانځغونډو جوړولو ژمنه وکړه. ویل چې د ملګرو په همکارۍ به د استاد باسولی یو شمېر ناچاپ اثار چاپ کړي ترڅو یې له افکارو خلک برخمن شي. بسم الله الرحمن الرحیم. رفیع الله انتظار یم د مومندرې د فرهنګي ټولنې مشر. له ښه مرغنن په مومندرې ولسوالۍ کې د هیواد د پوخ او تکړه شاعر استاد معشوق الله باسولی په ویاړ ځینو ډېرو درنو فرهنګیانو او فرهنګ پالو د هغه لمانځغونډه جوړه کړې وه. انشاءالله موږ ژمنه کوو چې په خپلو ادبي او کلتوري فعالیتونو کې به د استاد ناچاپه شعرونه د چاپ په ګاڼه سمبال کړو. استاد نقیب الله مومند په ژوندونې د علمي کدرونو، لیکوالو او شاعرانو په ویاړ لمانځغونډې جوړول ابتکار او نوښت یاد کړ او زیاته یې کړه چې دا ډول غونډې په اطرافي سیمو کې د ورکو او پټو شخصیتونو په پیدا کولو او خلکو ته په ورپېژندلو کې مهم رول لوبوي. نوموړي وویل بسم الله الرحمن الرحیم. نقیب مومند یم د ننګرهار ولایت اوسیدونکی. زه فقط دومره وایم چې زموږ استاسې په اطرافي ساحو کې، په اطرافي سیمو کې هغه پټ لالونه یا په هغه ایرو کې لالونه چې دي هغه زموږ استاسې په کلي کې دي، زموږ په ولس کې دي، زموږ په اطراف کې دي. نو د دغسې شخصیتونو او د دغسې عالمانو، د دغسې شاعرانو او لیکوالانو راویستل او د دوی را برسېره کول دا یو نوښت دی، یو هڅه ده او هغه هڅه ده چې د راتلونکي نسل لپاره مثبته تمامیږي او ښه تمامیږي. د مومندرې ولسوالۍ د حمایوي دارالمعلمین استاد عبدالولي خدایداد وویل چې د علمي کادرونو په ژوندوني ستایل او لمانځل باید نورو سیمو کې هم مروج شي. هغه وویل بسم الله الرحمن الرحیم. د مومندرې د دارالمعلمین استاد عبدالولي خدایداد یم. دغه غونډه د استاد معشوق الله باسولی چې د پښتو ادب دپاره کار کړی و، نو په همدغې بنا باندې موږ د مومندرې د ادبي بهیر ملګرو ښه وګڼله چې خلک مړي ستایي، راځي چې موږ ژوندي وستایو. د ننګرهار نورو ولسوالیو ته او په ګټه کې ټول افغانستان ته یو فیډبیک دی چې هغوی هم همدغسې ژوندي وستایي چې تر څو هغوی پسې لا تشویق شي او د دغې کړېدلي دلی ولس لپاره کار وکړي او څومره همت چې دوی لري او څه په لاس کې هغه د پښتو ادب مینوالو ته چې دی په ښه توګه باندې وړاندې کړي. د مومندرې ولسوالۍ د ادبي بهیر معاون او د هوډ راډیو پخواني همکار وسیم وصال هم له راغلو میلمنو مننه وکړه او ویل زه وسیم وصال د مومندرې ادبي بهیر معاون یم. تاسو چې دلته ګورئ د استاد معشوق الله باسولی ستاینغونډه ده او ډېری ملګري د ښار نه راغلي دي او هغوی مقالې لیکلي وي.
ډیر زیات خوشاله یم چې په دغه شانتي او پرتمینه غونډه کې ګډون کوم. نو ستاسو نم ډیره مننه، ستاسو د هوډ ګروپ نه ډیره مننه چې تاسو راغلی او زمونږ دغه پټه صحنه د رسنیو د لارې ډاګیزه کړه. په وروستیو کې د استاد معشوق الله باسولي له لوري د غونډې له منتظمینو او جوړیدونکو مننه وکړه او خوښي وښوده چې ناچاپ اثار به یې چاپ شي. هغه وویل نو زه وایم چې دا نورو سیمو ته نورو ولسوالیو ته دغسې سرایت وکاندي او دغسې نور شاعران رونه هم په ژوندینې باندې ولمانځل شي. د هغوی د تشویق دپاره د هغوی به شعر سره یا نثر لیکنه کې که څوک مهارت لري هغې سره به ډېر زیات شوق او علاقه د حد نه به سوا شي ورسره. نو سکون خو د اندازې زیات راکړ ځکه چې ملګرو هم دا ویاله چې هغه حتی د مالی مرستو پورې چې موږ د دې مالی تاوان په غاړه اخلو. بعضې شاعرانو په خپلو خبرو کې هم د دې وړاندیز وکړ چې د ده دا ناچاپه اثر چاپ شي، ملګري دې په دې کې مرسته وکړي. نو ډېر د خوښۍ احساس کوم او آینده کې هیله مندي را بخیر راته چې دا زما ناچاپه اثار به انشاءالله چاپ شي. تاسو هم ډېره مننه چې ما ته وخت راکړ. ډېره مننه. د یادونې وړ ده چې د پښتنو په سیمه کې لا هم بې شمېره کادرونه شته چې د خلکو څخه پټ پاتې او له زیاترو علمي اثار ناچاپ او فکرونه یې د خاورو خوراک شي.